د ستړي ژوند بدر ته څه ووایم ای لار ویا هیڅ پوښتنه مه کړه بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو اورېدونکو، څوک له هېواد نه بهر ژوند کوي، ټولو ته نیک هیلې او احترامات وړاندې کوم. یو ځل بیا زه شریف الله شریفي او زما همکار یو بلې بېوزلې کورنۍ لیدو ته راغلي یو او د دوی د ژوند کیسه اورو چې دوی په ژوند کې څه مشکلات لري او څه ستونزې لري. زموږ سره د دې کورنۍ د ژوند کیسه په ګډه واورئ چې دوی څه ستونزې او مشکلات لري. دوی مورکۍ سره به خپله خبرې وکړو. سلام علیکم. سلام علیکم. خاله کی نام داری؟ نام من جمیله. خب چی مشکلات دارین خاله در زندگی؟ با چی مشکلات روبرو شدید؟ در زندگی فیلمی مشکلات است که بچه ها بیکار است. یکیش دیوانه است، یکیش زخمی شده بایا شیبی است، کار نمیتونه. خودم بیوه هستم، خودم سرپرست خانه هستم. در وقتش خودم خیلی کارا میکردم، کارا شوشتم دیگه چیزی که از قدرتم میامد یکم دار بودم. 25-26 سال میشه که من بیوه شدم. برای این ایال گردنم به 3 دختر 3 بچه ها 3 دختر مولود شده، 3 بچه مانده، 1 بچه دیوان است. دیگه این میخواهمان خورده ای خانه بچه نکن زخمی شد، باز مردم برد بچش کمک کرد در قلعه جوز در شفاخانه. باز 4 پارچه خورده بود، باز فضل خدا 3 پارچهش کشیدن، 1 پارچهش آلم در پایش است، کار نمیتونه. 1-4-5 عیال داره. این خانه کرایی است؟ دیگه این خانه کرایی است، در دنیا مزارب یک کرا میدیم. مشکل از سر تیر است، چیزم نداریم. زمستان سرد است، نه زوب است، نه زغال است. حالا دایی مردم چون حکومت نمونه، مردم بیستون نمونه؟ نه دایی آخر که در جنگ در هوان خورده خانه تون؟ نه والا هیچ چیز کرده این پیش دولت نرفتیم نگفتیم که در جنگ؟ گفتیم امیره چند نفر والا امیر خانه رو نشان دادیم که باشه لخاظر امینجی ما هستیم. این خانه از ننوم است، دونی مزارب یکی را میده و خود از ایران رفتن. والا گفتیم باشه یک خانه ورسی شود، والا کس حوازی ما رو بخشنیده باشه. از اون بچه مرمی در پایش بند مانده و نگفته که در شاور بودن و مرمی رو بکشن 3 دانه رو کشیده، 1 دانش مانده. اینا رو بیچاره چه دارم از کارم به خدا ببتون. در مسجد در یا نه کسی نمده کارت نداره؟ نه به خدا که 1 کارت داشته باشه. ما رو ولی کس بخی بشناسه اصلی ما از قرباق است. ما اینجا مهاجر ماده از خاطر جنگ ها در قرباق هم خبر داشتیم خیلی جنگ. حالا چی دارین در خانه؟ آب دارین، روغن دارین، چیزا دارین؟ نه اینه داریم کل خانه اون اینجا کنده و خدا هیچ چیز نداره. چند تا تیتل دارین در خانه؟ 5 دانه 4 دانه 5 دانه 6 دانه 7 نفر است. 7 نفر است من دایمی پروردگار. انشالله ما کوشش میکنم که مردم شاید شما رو بشنم و شما کمک کنم. جان جور بده کوئی موری برای بچه کندوی مرسل کنی نگید که 3 روزه آب داریم. امورم یک خدای پاکی آدم خیر بیده مور کمک داده بودیم میگه که کسی کدام اقارب ندارین، دوست ندارین امرویتون کمک کنه، دیستتون دیگر مشکلات کنه؟ داریم نمونه بس خدا مهربان است. حالا انشالله ما صدای شما را با کسایی که توان کمک را به شما دارن با ما میرسن. شما جان جورت بده، خدای پاکی بامر بده. از خدا میشه شما میشه دستی گفتن چی که مشکل نو بده با ناچارا را بگیریم که زیر این چه خلاشی انشالله زنده بشه و سلام. ګرانو لیدونکو، تاسو د دې مورکۍ د ژوند کیسه واورئ نه چې دوی له کومو ستونزو سره بس ګریوان ده او څه ستونزې لري. دوی وایي چې یو زوی لیونی ده او بل زوی چې دغه بېکاره ده. په داسې یو کور کې ژوند کوي چې هغه کور هم د جنګ له امله خراب شوی ده، بې خرابه باندې اوښتی ده. دوی اوس هم اورې ژوند کوي. وایي چې دولت ته دوی غږ نه اوري. څو وارې دولت ته ورغلی چې دلته په جنګ کې د دوی کور کې اول لګېدلی ده او څوک یې غږ نه اوري.
نو موږ له تاسو هیله کوو تر څو د دې مورکۍ اواز واورئ، له دې مورکۍ سره کومک وکړئ. د دې دوی په جنګ کې زخمي شوی هم ده او اوس د دې په ویلو سره چې یوه پارچه هم لا پکې پاتې ده، نو له دې سره کومک وکړئ. اوس هم وینا وړه لرو نه غوړي لرو، هېڅ شی هم نه لرو. نو له تاسو درنو لیدونکو شتمنو وروڼو هیله کوو تر څو د دې مورکۍ لاس ونیسئ، د دې غږ واورئ او له دې سره کومک وکړئ. والسلام علیکم.